موږ اهداف په نښه کړل، د مړو شمېر زموږ کار نه و. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. هیله ده دا ویډیو تر پایله وګورئ. د هندوستان د هوایي ځواک نوی مشر بریندرا سنګ دهنوا وایي هندي الوتکو په بالاکوټ کې خپل اهداف په نښه کړل. په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر د هغوی کار نه و. دا په داسې حال کې ده چې هندوستان ادعا کړې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې پر یو روزنیز کمپ په هوایي بریدونو کې له 250 ډېر سخت دریځ ووژل شول. خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې هندي الوتکو په بیړه کې په یو غرنۍ سیمه کې بمونه وغورځول او بیرته ستنې شوې. پاکستان دغه راز وایي په هغه سیمه کې چې هندي الوتکو پکې برید وکړل د هیڅ سخت دریځې ډلې روزنیز کمپ نشته. په دهلی کې د بی بی سی خبریال شکیل اختر په وینا بالاکوټ کې له بمباري وروسته په لومړي ځل له خبریالانو سره په خبرو کې د هند هوایي ځواک مشر ښاغلی دهنوا وویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې هندي الوتکې د خپلو اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلی. نوموړي وویل که موږ پر یو هدف د برید پریکړه کوو نو بیا خامخا برید پرې کوو او که موږ په ځنګل کې بمونه غورځولي وای نو بیا هغوی پاکستان ولې ځوابي اقدام وکړ. د هندوستان د هوایي ځواک مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان دا ادعا ردوي چې ګواکې د بالاکوټ په برید کې 250 سخت دریځ وژل شوي. د دوی معلومات څه دي چې څومره کسان وژل شوي؟ دوی ویل موږ خپل اهداف شمارو، دا نه شمارو چې څومره کسان وژل شول. دا د هوایي ځواکونو کار نه دی. دا چې څومره کسان به وژل شوي وي دې پورې اړه نه لري. دې پورې اړه لري چې د عملیاتو پر مهال هلته څومره خلک و. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ او ځینې نور هندي چارواکي وایي د پاکستان په خاوره کې د هندي الوتکو په عملیات کې له 250 ډېر سخت دریځ وژل شوي دي. د هندوستان د پوځ مشر بریندرا سنګ دهنوا دا هم ویل چې د هغه هندي پیلوټ چې د پاکستان لخوا بیرته هند ته وسپارل شو روغتیایي معاینات شوي او په وینا کې په بشپړه توګه یې روغتیا ښه وه نو بیرته به خپلې قطعې ته د دندې ترسره کولو لپاره ستون شي. د ښاغلي دهنوا په وینا ډیر ژر به د هند هوایي ځواکونه فرانسوي رافال او نور پرمختللي روسي الوتکې په واک کې ولري. پرون د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي ویلي و که هندوستان د رافال جنگي الوتکې لرلې نو د جګړې پایله به بل ډول و. د یادونې وړ ده چې د رافال جنگي الوتکو پر پیرلو د هندوستان مخالفو ګوندونو نیوکې هم کړې دي. مننه کوم چې تر دې د موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو پښتو پلس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریکئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.